د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. چارواکي وایي د کابل ولایت د علماو 9 کسیزه شورا یې جوړه کړې او دغه شورا به د محول شوو موضوعاتو په اړه د ولایت اړوند مسؤلینو ته د شریعت په رڼا کې مشورې ورکوي. د اسلامي امارت ویان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي یا د شورا د اسلامي امارت د مشر د فرمان له مخې د چارو د لا ښه سمون په موخه جوړه شوې ده. هغه وایي علما کرامو او متنفذین د یادې شورا د مسؤلینو او غړو په توګه ټاکل شوي دي. نوموړی وایي د یادې شورا مسؤلین او غړي مکلف دي چې له خپلې لایحې سره سم د کابل ولایت د چارو د ښه سمون لپاره د محول شوو موضوعاتو په اړه د ولایت اړوند مسؤلینو ته د شریعت په رڼا کې مشورې ورکړي. د اسلامي امارت د مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد لخوا په ټویټر کې یو اعلامیه نشر شوې ده. په دغه اعلامیه کې راغلي دي: د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس د کابل ولایت د علماو شورا جوړه شوه. د اسلامي نظام د استحکام او لا پرمختګ لپاره له دیني علماو څخه مشوره اخیستل شرعي امر دی. بناً د کابل ولایت د چارو د ښه سمون په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوي هیبت الله اخندزاده حفظه الله د فرمان پر اساس لاندې علما کرام او متنفذین د کابل ولایت د علماو د شورا د مسؤلینو و اعضاو په توګه وټاکل شو. محترم شیخ الحدیث خلیفه دین محمد د علماو د شورا د رئیس په توګه، محترم شیخ صاحب ذبیح الله راشدی د شورا د مرستیال په توګه، محترم شیخ صاحب عبدالحمید حماسی د شورا د غړي او د اداري او مالی چارو د مسؤل په توګه، محترم شیخ صاحب لطف الله حقانی، محترم شیخ صاحب محمد زاهد عزیز خیل، محترم مولوی صاحب عبدالله، محترم مولوی صاحب اسد الله، محترم مولوی سید ولی، محترم مولوی رفیع الحق، محترم شیخ صاحب فیض الله او د دې ته ورته 9 تنه نور نومونه چې په دغه اعلامیه کې بیل بیل یادونه ترې شوې ده د دغه شورا د غړو په توګه ټاکل شوي دي. د دغه شورا مشري د شیخ الحدیث خلیفه دین محمد په غاړه ده چې د کابل ولایت مشهور عالم شیخ الحدیث مولوي عبدالحمید حماسی ته هم پکې ځای ورکړل شوی ده. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د کابل ولایت د علماو شورا مسؤلین او اعضا مکلفیت لري چې د خپلې لایحې سره سم د همدې ولایت د چارو د ښه سمون لپاره او د محول شوو موضوعاتو په هکله د ولایت اړوند مسؤلینو ته د شریعت په رڼا کې مشورې ورکړي او د ولایت مسؤلین مکلف دي چې د علماو شورا پر مشورو باندې د دوی د لایحې مطابق عمل وکړي او د لایحې په اجرا کې هم پوره کوښښ وکړي.